بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وی او تل مو د صحت کلي په تن وي. ډاکټر بخت الله بختیار یم. د دې چینل لارې تاسو ته یو بله ویډیو وړاندې کوم چې د دې ویډیو کې به زه تاسو ته د غاښ درد څو درملنې تاسو ته وښیم چې د درملنو په واسطه تاسو کولی شئ خپلو غاښونو درد ارامه کړئ. دا به انشاءالله تاسو لپاره کار کوي. انشاءالله دې سره به د غاښونو درد بالکل ښه کیږي. نو راځم چې پیل یې کړمه. تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نوی سبسکرایب د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، بیا په دې په څنګ کې بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا وروسته په آل باندې کلیک وکړئ. زموږ هره ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي. هوږه د چټک تاثیر لرونکي نبات دی. یوه دانه د غاښ درد په وخت کې خولې ته واچوئ. کله مو چې دا خولې ته واچوله په خوله کې میده کړئ تر څو اوبه ترې بهر شي. دا اوبه د هغه برخې د غاښ درد لرونکي غاښ ته ورسیږي تر څو د دې سره د ستاسو د غاښ درد ارامه شي. که چیرې تاثیر مثبت و نو دوام ورکړئ، که تاثیر مثبت نه و نو په دې سره یې ژر بهر وغورځوئ. دوهم نعناع چې ځینې خلک ورته ویلنی هم وایي. تازه او یا وچه نعناع راواخلئ، په 3 ګیلاسه اوبه کې جوش ورکړئ. وروسته د نیم ساعت لپاره 3 ګیلاسو کې واچوئ. چې یو څه تړمې شوې نو بیا هر ګیلاس د 10 ثانیو لپاره غرغړه کوئ. په همدې ډول سره تور چای هم د غاښونو درد لپاره کارولی شئ. مالګه په 1 ګیلاس جوش اوبو کې یوه قاشوغه مالګه واچوئ. د نیم ساعت وروسته یې د 10 ثانیو لپاره غرغړه کوئ. څلورم ترش لیمو. د لیمو اوبه د مالوچ په وسیله درد لرونکي غاښ باندې واچوئ. لیمو چې د ویټامین سي لرونکی دی کولی شي د غاښ درد کنټرول کړي. دا 4 طریقې کولی شي چې ستاسو د غاښونو درد د دې په واسطه ارامه شي. نو موږ هر وخت دې ته ورته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل او فیسبوک پاڼه باندې تاسو لپاره شریکوو. که چیرې مو تر اوسه زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب، زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، همداشان زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره لایک کړئ تر څو همدې ته ورته ښایسته او ګټورو معلوماتو څخه په خپل وخت خبر شئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. که کومه پوښتنه لرئ کومنټ وکړئ تر څو په آینده کې موږ یو ښایسته ویډیو تاسو ته په برابره کړو او تاسو لپاره یو جامع معلومات وګرځي. د دې ویډیو د نورو پښتنو ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو هغه پښتانه ملګري هم د دې معلوماتو څخه خبر شي. د ویډیو کتلو څخه مننه. موږ په خپل چینل باندې همدا ډول ویډیوګانې اپلوډ کوو. د سرپخې علاج، د مستو روغتیایي ګټې، د رژېدلو ویښتان درملنه، د نستې ګېډې باد درملنه.